مننه. د افغان قومي موومېنټ چیرمن احمد خان صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره د سټیج کورسۍ وسپاري. احمد خان صاحب. حیدر علي اخونخیل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره دغه کورسۍ باندې کینی. حیدر علي اخونخیل صاحب. په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره آشنا کم، بیا درود په هغه لویه هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. د تلاوت کلام پاک د پاره حسن قرار ورته بلنه ورکوم چې زمونږ د پروګرام د هغه عظیم او د هغه لوی کتاب د شروعات نه وشي. الله دې وکړي چې زمونږ د پروګرام د دغه خوندور او د رڼاګانو نه راډک شي. د تلاوت کلام پاک د پاره ز خپل رور حسن قرار ته بلنه ورکوم چې راشي او د پروګرام په خپل تلاوت کلام پاک سره ښکلي کړي. حسن قرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. زړه ته مې راغله خو چې تله زما ځیګر یې یوړو، عجیبه غلا وشوه په ور راغله په ور یې یوړو. زما قاتل خو په ایمان چې د انعام قابل دی، زما په لاش یې چاړه پرېښود او سر یې یوړو. زه د افغان قومي موومېنټ یو ملګري هغه ته بلنه ورکوم چې راشي موږ سره خپل تاثرات او د خپل خیالات شریک کړي. غازي عبدالله خان اچکزی صاحب د تاریخ په حق باندې زه حیدر علي اخونخیل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره جی خجی دا زه د ډاکټر خان بابا هغه ګلالۍ لور ته بلنه ورکوم. دا د هغه باغ یو روښانه ګل دی د کم باغ د ثمرې لاندې چې موږ نن راغونډ یو د هغې نه مستفید یو. زه بلنه ورکوم منیبا خان ته چې راشي او د دې خپلو اتلانو خپلو ملګرو خپلو مېلمنو ته په خیر راغلي ووایي. مننه یې وکړي منیبا خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ښاغلو مشرانو. چونکې نن د ستر مشر شهید غازي عبدالله خان د تلین دا غونډه په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ په کوربتوب کې راټوله شوې ده، نو زه د ډاکټر خان بابا لور منیبا خان تاسو ته د ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ د ټولو ملګرو مشرانو کشرانو لاړخه هرکلې ښه راغلاست وایم. ټول په خیر راغلی، ستړي مه شئ. ښاغلو مشرانو، زه به تاسو ته د خپلواک پښتونستان غورځنګ په هکله یو څو ساده خبرې کول غواړم. خپلواک پښتونستان غورځنګ ووټ غوښتونکي سیاسي پارټي نه ده. دا ګاهی جرګې پاسون په لار لامونه تر باسینه پښتانه او پښتنه خاوره سره تړل غواړي. د دوی ترمنځ د زړونو د تړون په لار یووالی راوستل غواړي. لامونه تر باسینه پښتنه خاوره چې د پښتون قوم رخه ده، د پښتون قوم ستان دی، پښتونستان دی. د عالمي دستور په مطابق ښاغلو مشرانو یاد ساتئ، خپلواک پښتونستان غورځنګ د عالمي دستور په مطابق د دې په ټولو وسایلو سرکاري دفترونو نوکرو چوکو باندې اولنې حق د پښتو او پښتون ثابتول غواړي.
ښاغلو مشرانو خپلواک پښتونستان غورځنګ د پښتون قوم ماشومانو ته په پښتنه خاوره په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه ورکول غواړي کوم چې د پښتون قوم د بیل وجود د بقا دپاره لازم ده. ښاغلو مشرانو پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه د پښتون قوم د پوهې دپاره لازم ده. د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ دپاره لازم ده. ښاغلو مشرانو یاد ساتئ تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان هم بېروزګاره وي تر هغې لامونه تر اباسینه د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري دفترونو نوکرو چوکو باندې اولنی حق د پښتنو ځوانانو دی او همدغه عالمي دستور هم دی. انشاءالله دا هر سبا خپلواک پښتونستان غورځنګ د آګاهۍ جرګې پاڅون په لار لاسته راوړي. یو ځل بیا تاسو ټولو ته د ډاکټر خان بابا یعنی زما د پلار بابا جان او د ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ د ټولو ملګرو مشرانو کشرانو له اړخه هرکلی وایم ستړي مشئ. مننه والسلام. ژوندی دې وي پښتون قوم، ژوندی دې وي ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ. ډېره زیاته مننه.